Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. څنګه خی جی تنگ شوی خو نه جی ماشاءالله ډیر مبارک مجلس دی. زمون خو سفرونه ډیر دي خو اوسم دا د ثوابین راغو خو حضرت پیر عثمان حنفی صاحب نقشبندی شاذلی صاحب په موږ ډیر ګران دی دغه حکم ځکه چې په دې محفل کې په دې مجلس کې دغه استاد کرام هم ناست او بیا دعا ورته هم وکي اپریشن دی جی دارین ارنیا اپریشن دی دعاګانو کې چې الله رب العزت ورته صحت ورکړي ان شاء الله. په دې نه پس زمون بل پروګرام د خو د دې استاد او دا محفل او دا صحبت دعاګانې کوي چې الله سبحانه وتعالی دا مجلسونه دا محفلونه همیشه قائم و دائم ساتي ځکه چې بیا وبا راوچته شوی بیا کرونا راغله چې کله مدارس فراغتونه کیږي کله دستاربندیانې کیږي ختم بخاری شریف کیږي نو سرازي وای وبا راغله ولې چې منګو تاسو مسجد کې وزین شو زمنګ استاد ایمان په ترقی لاړ نشي الله سبحانه وتعالی دې موږ داسې وباګانو نه او داسې فتنو نه وساتي چې امين وای تیز وای جی امين وای. زمونږ خپل سوکات حیثیت خو نشته دی دا زمونږ د خپل حضرت کرم دی په مونږ باندې د حضرت سید نور زمان شاه صاحب دامت برکاتو سلسله نقشبندیه شاذلی الله سبحانه وتعالی دې ټول خپل ذاکرین جوړ کړي چې مونږ ټول د رحمان ذکر وکړو. د رحمان بابا یو څو اشعار دي یک پاومر مړی دل غواړي دا نشتا او یا د مرګ خلاصې دل غواړي دا نشتا او دور بشو نه غنم نه پیدا کیږي چې ازغي کرے او ګل غواړي دا نشتا او د پولیس رات پنر لار دی منزل دے یا په هوا کتیری دل غواړي دا نشتا او د نیکو بدو تلل با په انصافي یا قدران دران تلل غواړي دا نشتا نو رب رحیم دے خو زمن عمل بګوري رب رحیم دے خو زمن عمل بګوري یا کپسوال جنت تتل غواړي دا نشتا نو تدی هم تیار اکڑا مسلمانا یا ہمیشہ کا اسی دل غواړي دا نشتا یا مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړل پچل ول سرکت لل غواړي دا نشتا او د طاقت مرگی خلاص نشتا رحمانا یا واپس کې کرات لل غواړي دا نشتا